په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د کمپیوټر د هارډویر ځینې شیان در وښیم. که چیرې تاسو ته خپله سی پي یو خلاصه کړئ، یعنې دغه بانک غوندې د کابینټ یا المارۍ چې خلاصه کړئ، په دغه کې تاسو څه شیان لیدلی شئ. یو پکه لیدلی شئ. د پکې مسؤلیت دا دی که چیرې تاسو خپل کمپیوټر ته وګورئ، لپټاپ مثلا ته لاندې وي یا فرضاً د ډیسکټاپ خپله په دغه غټ کانتینر کې وي، په دغه کې په آخره برخه کې موجود وي، دا یخي وي. د دې په خاطر باندې چې هلې برق وي، په عموم شکل ځینې شیان ډېر حرارت تولیدوي، نو د هغو لپاره تاسو د یخولو سیستم ته ضرورت لرئ. صحیح شو؟ بل تاسو د برق سیستم ته ضرورت شته دی چې برق هلته تنظیم کړو. د پاور سپلای باید موجود وي په داخل کې. صحیح شو؟ بل یې مادربورډ دی. مادربورډ د کمپیوټر زړه دی. په دې کې ټول هغه واړه چیپونه دي، دغه واړه شیان که وینئ دغه ټول ته چیپ وي. د دغو هر یو چیپ نوم شته دی. که چیرې دا موجود نه وي د تاسو کمپیوټر فعالیت نشي کولی. صحیح شو؟ بل یې پروسیسر دی. پروسیسر د تاسو د کمپیوټر سرعت درته معلوم وي چې څومره تیز سرعت لرلی شي. صحیح شو؟ بل رم دی. رم هم په سرعت کې مسؤلیت لري او هم په موقته حافظه کې. صحیح شو؟ بل اپټیکل ډرایو دی. اپټیکل ډرایو مثلا سی ډي یا ډي وي ډي که چیرې تاسو استفاده کوئ یا په خپله په کمپیوټر کې وي، نو دا اپټیکل ډرایو وي. اپټیک سترګې ته اصلا وي. صحیح شو؟ یا په هغه شی چې د نور مربوط وي، نو دا ډېر ورته ضرور دی. بل هارډ ډرایو دی. هارډ ډرایو چې دی دا د کمپیوټر حافظه ده. دا یې مغز دی. لکه د انسان یا د یو حیوان مغز چې وي، دا د کمپیوټر مغز دی. که چیرې دا موجود نه وي تاسو هېڅ شی هم په دې کې نشئ ساتلی. صحیح شو؟ بل یې هیټ سینک دی. هیټ سینک په دغه ځای کې د غونډ د په حساب حرارت درته جذبوي. په عین شکل د کولینګ سیستم چې دی دا یې هم لري. بل فلافي ډرایو. په ډېرو زړو کمپیوټر کې موږ فلافیګانې مخکې درلودلې، اوس فلش ډرایو وتلي دي. فلشونه هر څوک په جوب کې وګرځوي. یا میموري ډرایو دی که نه، اوس د هغو نه استفاده کوو. په تېرو وختو کې خلکو فلافي استفاده کړې، امکان لري په ځینو نوي کمپیوټر کې هم وي. دا یې همدا شیان دي، دا باید تاسو په یاد وي. مادربورډ، سی پي یو، رم، اپټیکل ډرایو، هارډ ډرایو، سی پي یو هیټ سینک، فلافي ډرایو یا سی ډي ډرایو تاسو ورته ویلی شئ. فلافي ډرایو، سی ډي ډرایو، ډي وي ډي ډرایو، او بل سیستم کولینګ فن او پاور سپلای. دا یې همدا شیان دي چې تاسو خپله سی پي یو که کور لرئ خلاصه کړئ او ویې ګورئ، نمونه یې پرې وګورئ چې مادربورډ یې چیرې دی، د پاور سپلای یې چیرې دی، پکه یې چیرې ده، فلافي ډرایو لري که یې نه لري. فلافي ډرایو نه لري معنی دا ده چې تاسو کمپیوټر څه نه څه نوی دی، یعنې زوړ کمپیوټر نه لرئ. هارډ ډرایو یې چیرې دی. صحیح شو؟ اپټیکل ډرایو یې چیرې دی او رم یې چیرې دی. دا تنها وګورئ په کمپیوټر کې، تاسو به یې هم زده کړئ او هم به په عملي شکل درته معلوم شي